انسان په فاصله د انسان. لیکوال صابر شینواری. صدر لا، بورډ لا، کابلی لا، اشنغری لا او د دې اوازونو په اوریدو سره زه ګاډي ته وختم. د سلام اچولو نه وروسته په مخامخ سیټ کېناستم. تقریبا د ټولو نږدې سیټونو نه زما د سلام جواب راغی. ټایم څه دی؟ زما د څنګ کس خوله را اوږده کړه او پوښتنه یې وکړه. پاوباندې 9. ګاډي ډرایور د یو مولانا صاحب کیسټ ښه په لوړ غږ لګولی و. هغه زما آواز وانه ورېده او بیا یې وویل څه؟ ما ګاډۍ د هغې مخ ته ونیوله او لږ شېبه وروسته هغه بله پوښتنه وکړه. ګاډۍ بهرنۍ ده؟ زه پوه شوم چې د صاحب زما د ګاډۍ ډیزاین خوښ شوی دی. ما ویل او د پیرس نه راغلی ده. د هغه سترګې زما د ګاډۍ د ځلا نه هم زیاتې وځلېدې او خپله خیرنه ګاډۍ یې په لستوڼي کې پټه کړه. دې کې یو کس وویل ته راکه دا کتاب، شاعري مایري کوي که څنګه؟ او دې سره هغه زما د غېږې نه کتاب کش کړ. د بل څنګ سیټ والا چې دا ولیدل نو زما د غېږې نه یې دواړه رسالې را کش کړلې. په دې ټول عمل کې د هغوی نظرونه په ما نه بلکې په کتابونو رسالو متمرکز وي. ما چې د التفات دا لاپروا انداز ولید نو ما هم هغوی ته ونه کتل او د خپلو شخیدونکو لاسونو په چاپی کولو سر شوم. زما په زړه کې یو خاص قسم خوږلنې وټوکېده او دې شیبه کې ما ته خپل ځان څه خاص څیز ښکاره شو. اورورا کرایه راوالی. ما سره ماتې نه وي. کلینر ته مې د 100 نوټ ورکړ. کلینر شاته کوږ شو او په بې ادبۍ سره یې وویل ښه ګورې چې داسې حال دی او بیا هم ته دا نوټ راکئ. دې وخت کې شاته دریم سیټ کرم فرما چې اوږدو شخو بریتونو کې یې د جوارو د وږي پوستکي نښتي وو او توکه یې تازه تازه لاندې غورځولې وه. وویل راکه زه ماته کم درته. کلینر د هغه سره معامله خلاصه کړه او ماته یې ادایګي وکړه. ګاډی ښه تیز روان و. مختلف دکانونه، مکانات، د سړک نه ګرځېدلې لارې او مختلف شکلونه حلیې د شیشو نه وروسته پاتې کېدې. زه هم چې لږ اوزګار شوم او غوږونه مې ساړه شو نو نظر به مې خامخا مخکې لګېده. ما د سپینې برقې والا زړې ښځې چې د برقې نه یې مخ د باندې راویستی و او په تیره پوزه یې د غټو شیشو چشمه را ځوړنده کړې وه تر څنګ یوې جنۍ هم ولیده چې عمر به یې په مشکله 20 کلو ته رسېده. د هغې برقه نه وه. د مخ به یې د څه شي نه د باندې راویستلی و نو ځکه خو مجبوراً بهر وه. د هغې غېږ کې 2 کتابونه وو. د یو نوم خو صفا ښکارېده هیومن اناټومي او د بل ما هغه وخت ولیده چې زما د نظر لاندې راغی سوسیالوجي. ما ته را یاد شوه چې دې دواړو سیټونو تر اوسه زه نه مخاطب کړم او نه یې څه توجه وکړه او رښتیا دوی ما ته د سلام جواب هم نه و راکړی. خو سره له دې به هم زما نظر مسلسل زما د سیټ د افق نه تلو کېده او د هغې د سیټ په کنارو به پرېوته. خبره تر دې نه وه محدوده. ما له هغې سره خبرې کول غوښتل. د هغې د کتابونو موضوع او تنوع زما دپاره پرکشش وه. خو زما داسې حالت و چې
تر اوسه زه د خبرو د کثرت نه تنګ وم او چې اوس زه خبرې کول غواړم نو نامعلوم وجوهات زما خوله ګنډي. غالباً په دې ګاډي کې د څه آسیب وغیره اثر و، ځکه هغې به هم ماته نه راکتل او نه یې تر اوسه زما څه نوره حوصله افزایي کړې وه. دې وخت کې زما نظر په یوه شعر ولګېده کوم چې د هغې سیټ ته مخامخ د شیشې د یو سر نه تر بل سره لیکل شوی و: که راته ګورې درته ګورم، که راته نه ګورې پروا دې نه لرمه. زما د شعر په صحت شک شو، ځکه چې تر اوسه داسې څه صورتحال نه و پیدا شوی. ما یو ځل بیا هغې ته وکتل، خو هغلته څه کرنټ پیدا نه شو. زما زړه کې تیر شو چې د دې ځای نه د پښتو دا شعر ورانول پکار دي. بیا مې وویل چې دې کې د شعر څه غلطي ده، غلطي څه بل چیرته ده. ما همدا سوچونه کول او ګاډی د ښار د هغې برخې نه تېرېده چې د سینماګانو دپاره مشهور و. په دیوالونو نن سبا د انجام پوسټرې لګېدلې وې. ما چې سترګې پورته کړې نو ګاډی هم د دې اعلان له خیر نه خالي نه و. مخامخ پوسټر لګېدلی و چې پکې پلار د خپلې لور په سر کلاشینکوف ایښی و او حیدري ناره یې وهلې وه. د فلم سټوري ماته پته وه. هغه داسې وه چې یوه جینۍ د یو هلک سره مینه کوي او یو بل ته نیک جذبات ساتي. آخر هغوی دواړه د کوره وتښتي. د هغې پلار چې یو کلک پښتون و هلک مړ کړي او بیا خپله لور وولي. ما چې د فلم د انجام په تناظر کې جینۍ ته وکتل نو د معاملې تل ته ورسېدم. بیا مې زړه ته راغله چې زه هغه تښتوم نه، یو څو بې ضرره غوندې خبرې کول غواړم. آخر هغه هم انسان دی او زه هم. مصیبت دا و چې تر اوسه هغې زړې بوډۍ هم که راته ګورې درته ګورم قابل اعتنا ونه ګڼلې. ما چې دا ځل جینۍ ته وکتل نو خپل حجم راته په کمیدو ښکاره شو او د هغې خلاف زما د شکایاتو د بوجۍ نه هوا ووته. خو چې په بوډۍ مې نظر پرېوته نو په رګونو کې مې د وینې حرکت تیز شو او د لاسونو ګوتې مې خپلو کې زور شوې. گویا بوډۍ یې په ستوني کې نیولې ده او لکه د مرغۍ یې چغول غواړي. دې وخت کې ډرایور کیسټ بند کړ او زما شاته ناست سړي د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتل شروع کړل. هغه د خپلې کورنۍ د سترې پردې د ساتلو خواست وکړ او د توبې توفیق یې وغوښت. ما ته د ګاډي ماحول د قیانوسي ښکاره شو. زه د ګاډي نه کوز شوم، خو ما ته تر آخره په خپل مقصد کې کامیابي ونه شوه. آخر هغه انسان نه و که څه چې زما ورسره خبرې ونه شوې. ما خو په شعر هم عمل وکړ. د ګناه کولو تجربه مې هم نشته او خدای ته پته ده چې زه د انجام کوم کرکټر هم نه یم او د هیومن اناتومي او سوسیالوجي طالب علم ته د جنس د تفریق څه اهمیت دی. نو بیا آخر ولی هغه زما دپاره شجر ممنوعه و یا زه د هغې دپاره ناسور.